سلامونه او وخت مو پخیر پام راړم د کندوز رادیو د دې سات مهمو ورسي خبرونو ته نن چهارشنبه د لړم 28مه نیټه ده چې د 2015م کال د نومبر له 19مې نیټې سره سمون لري روانه خبري غړي د تزاب د جلیل احساس وړاندې کوم خو په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی بغلان کې د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو په تیرونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 115 تونه انتقالات ترسره شوي په ننګرهار کې 500 کیلو قاچاقي کبان او غوښه نیول شوې او امریکا د جرمي فعالیتونو لرونکو کسانو 10,000 ویزې لغوه کړي اوسم بشپړ خبرونه بغلان کې د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو په بغلان کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږۍ د اطلاعات او کلتور کاروالۍ کرنې ریاست کار او ټولنیزو چارو ریاست اقتصاد ریاستونو خصوصي سکتور او شمېر نادولتي بنسټونو په ګډه د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیست د صنعت او سوداګرۍ ریاست د صنعتي پارکونو امیر مولوي احسان الله قانی ویلي چې دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د ودې ملاتړ او بازار موندنې په موخه جوړ شوی او صنعتکاران به په اویا غرفو کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي په تیرونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 115 تونه انتقالات ترسره شوي د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې تیره اونۍ د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 115,404 متریک تونه توکي لیږدول شوي چې په دې کې 588 تونه توکي صادر شوي دي په ننګرهار کې 500 کیلو قاچاقي کبانو غوښه نیول شوې د ننګرهار ولایتي چارواکو خبر ورکړی چې د کبانو 500 کیلوګرامه غوښه چې په ناقانون ډول د تورخم له لارې هیواد ته راوړل کېده د یو ګډ پلاوي له لورې نیول شوې او تر خاورو لاندې شوې ده د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویان اجمل سبحاني او رئیس محمد ولی محسن ویلي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ له لورې د پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده ده او له سوداګرو وغوښتل چې له دې ډول قاچاقي چارو ډډه وکړي او وروستۍ خبر ده چې امریکا د جرمي فعالیتونو لرونکو کسانو 10,000 ویزې لغوه کړي د روان کال پیل رئیس امریکا 10,000 ویزې د هغو کسانو لپاره لغوه کړي چې د جرمي فعالیتونو سابقه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کې 14,000 ویزې د الکولي یا مخدره موادو تر تاثیر لاندې د موټر چلولو له امله 12,000 د جنسي ځورونې او 8,000 نورې د غلا له امله لغوه شوي دي دا هڅه د امریکا د حکومت تازه اقدام دی څو له هغه بهرني وګړو سره مبارزه وکړي چې د دې هیواد قانون تر پښو لاندې کوي دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه